السلام علیکم ملګرو افغان ځکه د لشر غوړ به د شاه جامع پتن دا چې موږ تاسو په پری راپونو کې برخه اخلو په دې خاطر مې د یو څو راپونو ویټ لیستونو په اړه معلومات درکوم چې ما ولې څه کوو ایمیل لیکو او ورپای کوو نور خلاص نور اپډیټ چې بیا وروسته رالی ویټ لیست کې جوین کیږي او یو دانه چې دی هم والټ ده او هم ویټ لیست دی هغه کې به هم جوین شو راځو لینکونه درته پرېږدم تاسو به په ډسکرپشن کې یا هم کمنټ باکس کې لینک ترلاسه کړئ راځو لومړی لینک چې کله کلیک وکړئ تاسو د لوډ په نامه سفر خلاصیږي په دې کې به تاسو په دغه ایمیل څخه هلته خپل ایمیل ورته ولیکئ زه ایمیل ورته لیکم تاسو به هم خپل ایمیل ورته ولیکئ او بیا په جوین ویټ لیست باندې کلیک وکړئ چې کله مو کلیک وکړئ دلته تاسو دوی خپل لینک درکوي دا چې کاپي کړئ خپل نوم ملګرو سره شیر کولی شئ نور بالا تاسو بایلټ سواست انتظار کوو چې بیا دوی موږ ته څه وخت اپډیټ راکوي په دې کې نور داسې خاص شی نشته بیا به وروسته پر دوم لینک باندې کلیک وکړئ نو لینک هم د ویټ لیست لپاره دی دا رقم یو ویبسایټ ته راخلاصیږي په دې کې به تاسو خپل نوم دلته ولیکئ او بیا ورپسې تخلص ولیکئ او لاندې به ایمیل ادرس ورته ولیکئ هیواد انتخاب کړئ افغانستان انتخابوو بیا پسې سیو سپاټ باندې کلیک کوو نو اوس تاسو ایمیل ته ورشئ موږ هلته یو بل ایمیل راستولی دی هغه چک کړئ تر څو مو دا ایمیل وریفای کړو راځو ایمیل ته انتظار ورته کوو که چیرې دلته نه و بیا په سپام کې هم ګورو په سپام کې دا د ایمیل راغلی دی رابسې پر وریفای ایمیل باندې کلیک وکړئ انتظار ورته وکړئ دا دی اوس چې به ایمیل و یور ایمیل ته په دغه لاین کې او ستاسو ایمیل څه شو ویریفای شو همدارنګه دا ستاسو ریفرل لینک دی کولی شئ چې دې ځای څخه ترلاسه کړئ راځو دریم ته پر دریم ایمیل ورته ولیکئ نو داسې خاص شی نه غواړي کله چې ایمیل ولیکئ پر جوین کلیک باندې انتظار وکړئ نو تاسو دا ایمیل کې جوین شواست کولی شئ چې دوی ټویټر او داسې خپله ایمیل تاسو درځي پر ایمیل باندې بیا خبر درکوي نو نور په دې کې داسې خاص شی نشته راځو اخري ویټ لیست ته دا د بیسټ والټ په نامه یو پله په دې ویبسایټ کې دلته اکاونټ جوړوو رجسټریشن کلیک کوو او بیا وروسته دې والټ را ډاونلوډوو او په ټاسکونو کې برخه اخلو بیسټ والټ په نامه یادیږي نو راځو دلته وایي تاسو څه وکړئ والټ کنیکټ کړئ بیسټ والټ ته راوړئ نور والټ ته راوړئ موږ خو اکاونټ وروسته نه جوړ کړی لومړی باید اکاونټ جوړ کړو بیا وروسته والټ سره کنیکټ کړو نو د اکاونټ جوړولو لپاره به تاسو راسئ چې شته سپورټ بینیفټس ایکو سیسټم سټیکینګ دا ټول د والټ کارونه دي بیسټ والټ بیسټ کریپټو پری سیل هم روان دي تقریبا 14 ساعته پاتې دي هغه څخه موږ تیریږو
تاسو به دلته خپل څه سره کنیکټ کړئ، ټویټر به ورسره کنیکټ کړئ. په دغه لاندې ځای کې به تاسو خپل ټویټر کنیکټ کړئ. ټویټر په انتظار وکړئ، دا چې اتورایز ته راوړي اتورایز به ووهئ. بېرته هغه لومړنۍ صفحې ته خلاص وست. کله چې لومړنۍ صفحې ته خلاص وست، دلته بیا تاسو ته ریفرل کوډ غواړي. ریفرل کوډ دلته پرېږدم، تاسو به هغه ریفرل کوډ راواخلئ. ریفرل کوډ به راواخلئ، دلته به پیسټ کړئ او پر سبمیټ به کلیک وکړئ. کله چې پر سبمیټ باندې کلیک وکړئ، انتظار به ورته وکړئ چې ورسره کنیکټ شي. دا دی، دا کنیکټ شو. لیټس رن اګین. والټ جوړه شوله. ټوټوریال یې هم کتلی شئ. دلته کولی شئ کویسټو ته راسئ. د کویسټ برخې ته چې راسئ، ډیلي کویسټونه هم شته، ریوارډ کویسټونه هم شته، او ځینې کویسټونه یې په راتلونکي راځي. نو موږ راځو دلته په دغه کویسټو کې چې هر دانه ډیلي کویسټ ور وو چې په دې کې چې شته. یو څه لوډ کوي، انتظار ورته وکړو. دا یې ډېر لوډ وکړي. راځو دلته پر سیټینګ باندې کلیک کوو. دا دې اوس کویسټونه راغله. اول کویسټ چې دی کنیکټ والټ، هغه تر اوسه والټ نه انسټال کړی. په کنیکټ والټ باندې چې کلیک وکړئ، تاسو 200 پوینټ درکوي او والټ تر اوسه نشته. نو والټ به را ډاونلوډ کړئ، بیا به ورسره کنیکټ کړئ، اکاونټ پکې جوړ کړئ. راځو دلته والټ پر پلی سټور باندې را ډاونلوډوو. تقریبا 50 MB ده. والټ په ډاونلوډ شي، موږ خپل نور ټاسکونه کوو. نو د والټ چې را ډاونلوډېږي تر هغه وخته به دا نور ټاسکونه وکړو. کنیکټ ایمیل، په دې ځای به کلیک وکړئ. په دا کنیکټ ایمیل به کلیک وکړو چې موږ کوم ځای ته رسي. انتظار به ورته وکړو چې لوډ کوي. دا چې یو څو پر والټ را ډاونلوډ شوي دی، دا ځینې کارونه نه کېږي. ټلګرام به کلیک وکړو، ټلګرام به را خلاص کړو چې دا مو سره کنیکټ شي خپله. دا دوی چینل دی، دا به جوین کړو. بېرته به شاته راسو بیک. ډسکورډ که چیرې لري، ډسکورډ مهم دی، ډسکورډ جوړ کړئ. دا ټستنټ ایډراپو لپاره یا داسې نور ایډراپو لپاره. ټستنټ ډېر مهم ده. وایي انوایټ لینک از انویلډ، وایي دا انوایټ لینک ایکسپایر دی. بیا به د سره پر جوین کلیک وکړو چې دې اپډیټ شاته راوړي. دا اوس کار نه کوي. دا دې راوړي، ټویټر یې راوړي. اوس بیا په کنیکټ ایمیل باندې کلیک وکړئ. ایمیل به دلته ورته ولیکئ. کوم ایمیل چې ملته اکاونټ جوړ کړی هغه ایمیل به دلته هم ولیکئ. او وروسته به بیا پر کنټینیو باندې کلیک وکړئ. کنټینیو چې مو کله کلیک وکړئ، اوس به تاسو ایمیل ته کوډ تللی دی. را به شئ خپل ایمیل ته، دا کوم کوډ چې راغلی دی دا به د هغه ځای څخه راواخلئ او هلته بېرته پیسټ کړئ. فورم دغه کوډ راواخلئ، کاپي به دلته کښېږدئ، پیسټ، کنټینیو. چې کله مو کنټینیو وکړئ، ټویټر کنیکټ و، ایمیل هم کنیکټ شو. په سبمیټ باندې کلیک وکړئ، نو دا ټویټر او ایمیل دواړه یو ځای سره کنیکټ شول. بېرته به شاته ولاړ شئ. ګورئ دلته به بیا پر دا آی هیو فینیشډ، دا کوم تاسو وکړئ پر دې باندې به کلیک وکړئ. نو دا داسې نه کوئ، ځنډ کوئ. دا ټاسکونه چې کوو، ګوره د ټلګرام کنیکټ کولو لپاره هم دا رقم یو څه انتظار کول غواړي. ګوره سبمیټ کنیکټ پر ټلګرام کنیکټ چې کلیک وکړئ، اکسپټ ځي. بېرته پر سبمیټ باندې کلیک وکړئ، ځکه موږ په ټلګرام کې لومړی جوین شولو. اوس ما جو سره کنیکټ شو.
زما نیټ یو څه کمزور دی، والټ تر اوسه نه ده را ډاونلوډ سوې. نو تاسو هم خفه کېږئ مه چې والټ را ډاونلوډ سوله. چې والټ را ډاونلوډ سول همدغه اکاونټ چې مو څنګه جوړ کړی دی په هغه ایمیل باندې اول د واره والټ جوړېږي. والټ به هلته په پریز باندې کریز کړي لکه څنګه چې سړی یو بل ټرست والټ یې داسې جوړي. والټ چې کله جوړه سول نو بیا تاسو ته لوګین یا ساین اپ آپشن راځي. تاسو چې دغه اکاونټ د بیسټ والټ ته په کوم ایمیل جوړ کړی په هغه ایمیل په هغه والټ کې لوګین سئ. بیا وروسته راسئ پر دا کنیکټ باندې کلیک وکړئ. پر دا کنیکټ کلیک وکړئ والټ ته میسج ځي. هلته بیا لکه سړی چې ټرست والټ سره یا هم د میټاماکس سره یو بل ویب سایټ کنیکټ کوي هغه میسج به هلته کنفرم کړي. بیا وروسته راسئ پر سبمیټ به کلیک وکړئ. نو بیا والټ هم ورسره کنیکټ کېږي. بیا پر دغه آی هاف فینش پر دې باندې کلیک وکړئ او د ټلیګرام موږ دا ټاسک وکړي دا به هم زه هیپ فینش باندې کلیک وکړم او دغه نور ټاسکونه ریټویټ لایک اینډ ریټویټ په دې باندې چې کله کلیک وکړئ نو ټویټر درته راخلاصېږي. په ټویټر باندې دغه پوسټ مازې فالو کړئ ریپوسټ یې کړئ او بېرته شاته راسئ. ټرای ورته ولیکئ. کړي هغه ټوله دلې سر ته رسېږي. نو ښه وخت داسې ایرډراپو او ویټلیسټو لپاره کولی شئ چې زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ او ټلیګرام چینل هم سره جوین کړئ. نو ښه وخت وسلام.